پاکستانی ریاست له پښتنو سره په قسم خوړلې دښمني یو ځل بیا تازه کړه. د پاکستانی خبيثي استخباراتي ادارې د باجوړ دیني عالم مولانا خانزیب په شهادت ورسبه. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن ماسپښین د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسۍ کې نامعلومو وسلوالو چې تر شا د پاکستانی ریاست د استخباراتو لاس و پښتون دیني عالم او د باجوړ قومي مشر مولانا خانزیب په شهادت رسولی دی. هغه په داسې حال کې په شهادت رسیدلی چې په خپل موټر کې خپل کور ته په لاره وه. مولانا خانزیب لومړی ټپي و خو روغتون ته په رسېدو سره یې ساه ورکړې او شهید شوی دی. پاکستاني مرتد پوځ همیشه او همیشه د پښتنو د ورکولو او ځپلو لپاره همیشه دا ډول کړنې کړي دي. د مولانا خانزیب په شهادت سره په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې او حتی په ټوله نړۍ کې افغانان او پښتانه غوسه شوي دي او د پاکستان دغه ناوړه عمل یې غندلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي محسن داوړ ویلي چې مولانا خانزیب د خپل توندلاریتوب د جرم له امله په شهادت ورسوي ده. داوړ ویلي چې مولانا خانزیب د خپل ولس لپاره مبارزه کوله او د خپلې دې مبارزې له امله پاکستاني ریاست په شهادت ورسوه. ملي اتل منظور احمد پښتين بیا ویلي چې پاکستان یو ځل بیا زموږ یو بل اتل قتل کړ او موږ باید نور چې په هر ډول وي د دې ظالم او جابر پوځ پر وړاندې ودرېږو کنه یو به مو ووجني. په ورته وخت کې افغان خبريال صحیح شینواري ویلي چې پاکستاني ریاست د پښتنو راټولېدل نه غواړي او له هغوی بیره لري نو د همدې دپاره یې د سر سړي وژني. خوږو ملګرو تاسې په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.